د ستړي ژوند به درته څه ووایم ای لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دی ښه وایه. الحمدلله د بنسټ له لارې نن بیا له خیره یو مستحق کس پورې راغلی یو لنډ ویډیو کلیپ ورسره جوړوو تر تاسې پورې شریکوو. کور کې دا څو ورځې کېږي چې وینې دیګ شی نشته، بیا بېګه ماښام دغه خورزم راغلی وه نو دې وی سمړۍ سیموړ خپله مړۍ راواخېسته له چي سره وه اتې وزړلو هغه بعد مې اتې له دې سره رایې کړه سازمانه ولې غوښه بل شی نشته وه. رحمت الله د خدمت خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند به یاست، خوشحاله اوسئ. الحمدلله د بنسټ له لارې نن بیا له خیره یو مستحق کس پورې راغلی یو لنډ ویډیو کلیپ ورسره جوړوو تر تاسې پورې شریکوو. انور ورور څنګه یې؟ خیر یې؟ خوشحاله یې؟ کور کې خیرت ده؟ وخت په خیر ده انشاءالله؟ سلامت اوسې، خیر اوسې. څه مشکلات دي انور ورور په ژوند کې؟ والله په ژوند کې خو مشکلات د افغانستان حال تاسو ته معلوم ده چې وسلو کې 90% ډېر ضعیف خلک موږ تاسې لرو. مشکلات هم دا دي چې وینې موږ خپله دا د پردی مزدور یم، دا د کاني مې نیولې ده په دې سره لګیا یو، خو اوس دغه فصل دی چې ښه هم نه جوړوي. دا هم د بل چا ده؟ دا هم د بل چا ده و، زه یې د کان یم او دا روزانه کوو دا کوو مریضان را سر مه دي، مریضان هم دا چنخوني تکلیف ده نو کله وخت پیسې پسې ورسېږي، کله وخت یې دوا پاته شي او یو وخت کې تا له ما سره یو څوک کومک کړی و، هغه میاست خو ښه وایي تا پیسې مې په دوا باندې ورکړې، دا نور مې د کور مشکل حل کړو. والله د اجر ورکړي بنسټ له لارې مخکې مو کومک کړی و. نو بچیان دې نسته چې کار وکړي؟ یا یوه دغه لور لرم، یو د 2 میاشتو کوچنی زوی مې ده و دغه 2 کوچنیان مې دي تر اوسه. تا مخکې کیسه وکړه ودې چې غوښتو په کور کې چې نه و؟ کور کې دا څو ورځې کېږي چې وینې دیګ شی نشته، بیا بېګه ماښام دغه خورزم راغلی وه نو دې وی سمړۍ سیموړ خپله مړۍ راواخېسته له چي سره وه اتې وزړلو هغه بعد مې اتې له دې سره رایې کړه سازمانه ولې غوښه بل شی نشته وه. کور کې دا څو ورځې کېږي چې وینې دیګ شی نشته، بیا بېګه ماښام دغه خورزم راغلی وه نو دې وی سمړۍ سیموړ خپله مړۍ راواخېسته له چي سره وه اتې وزړلو هغه بعد مې اتې له دې سره رایې کړه سازمانه ولې غوښه بل شی نشته وه. اتې لاړه ورې مې دا ور خوشې کړه، زه بېرته جن راغلم کور ته، دا اوس سهار راغلي دوی دواړه وه. نو مشکلات هم تر دې له دې سره اتې د خدای پاک باقي خیر کړي. والله دې باقي خیر کړي. بس انور وروره د خدمت خیره بنسټ له لارې یو وروره 1000 افغانۍ کومک کړی ده، تر تا پورې رسوو. مننه، خیر یوسي، دعاګانې به ورته کوې. سلامت دي. شمار یې 1000 افغانۍ دي. دوستانو لیدونکو له تاسو مو هیله دا ده چې په هېواد کې ډېر مظلوم او مستحق خلک موجود دي، نو دا یو وخت ده چې موږ تاسې همکاري ورسره وکړو، خصوصا افغان مسافر وروڼو کې مې له دا ده چې داسې فامیلونه له یاده ونه باسي. نو زموږ له ویډیو کلیپونو فقط هدف همدا ده چې دا د مظلومو افغانانو بېوزلو یتیمانو غږ تر افغان مسافر وروڼو او نورو هېوادوالو پورې ورسوو او د خپل وس مطابق خپله وظیفه اجرا کړي او الهي مسؤلیت ادا کړي او کومک ورسره وکړي. نو انور وروره موږ ځو بیا تر بلې خپرونې تل به پروګرام انشاءالله او تاسې نه مننه کوم او له دا مسافر وروڼو ډېره مننه کوم چې داسې غریبو خلکو باندې پام وي. الله دې اجر ورکړي انشاءالله. په آینده کې به بیا تماس سره نیسو، خدای تعالی دې مشکلات حل کړي. امین کې له ټولو مسلمانانو سره. فعلا نو خدای په امان. وخت ښه.